د مینې په طلب ورتلمه ګرانه یریدم د مینې په طلب ورتلمه ګرانه یریدم لومبی ځل و چې زه د چا د نانه یریدم ډېر ښه دی مننه شعر دی پکې چې تا څه وي چې ته څنګه خوشې ځنګل ته تلې راتلې تا څه وي چې ته څنګه خوشې ځنګل ته تلې راتلې انسان خو هلته و نه نو د چا نه یریدم مننه تا څه وي چې ته څنګه خوشې ځنګل ته تلې راتلې انسان خو هلته و نه نو د چا نه یریدم مننه او شعر دی پکې چې دا هم ډوبه شوه دا به د بیبې نه یریده دا هم ډوبه شوه دا به د بیبې نه یریده زه هم ډوب شومه زه به د بابا نه یریدم مننه او فاتحه هر دیدن به مې ګڼلو آخري د بیا ضمانت نه کېده د بیا نه یریدم شروع کوم دا غیر رب ذوالجلال ذات نه چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه بادشاه دی خپرونه د ستر ستوري او زه یم قرار یوسفزی څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې زه د شاعرانو ادیبانو ملګرو نه مرکې کوم د هغوی ژوند پوښتم او تاسو سره یې شریکوم هم په دغه لړ کې را سره نن ډېر زیات خوږ ملګری ډېر زیات قابل او محترم فاتح چغرزی صاحب ناستې کوي د دوی نه به د دوی ژوند پوښتو پوښتنه به دې کوو شعرونه به دې اورو تاسو به سره به شریک کوو موږ به دې هم خوند اخلو تاسو به دې مالئ نو فاتح صاحب تاسو ته په خپله خپرونه کې ډېره زیاته مینه او مننه وایم ډېره مننه قرار صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو او دا مو غوره کړه چې یاره موږ هم خپل تعارف وکړو د ملګرو سره او ستاسو د ویور سره دا راته ووایي چې تاسو شاعري د کم وخت نه کوئ تر دې وخته پورې څومره شاعري کړې دا کم سیلم به زیات خوښ دی شاعري خو زه تقریبا په اووم کلاس کې وم چې ما د هغه وخت نه زما دا شوق و بیا په بنیادي توګه منې اولنی غزل چې ما کوم لیکلی و نو هغه په هغه وخت کې زه په 2014 کې په لسم کې وم او صنف مو دا ما په خپله لکه اورم خو ډېر قسمه شاعري او د ټول له خوند راکوي خو بهرحال په خپله مې زیات غزل خوښ دی او لیکم هم غزل د ادب په دنیا کې داسې کوم شخصیت دی چې تاسو له هغوی نه متاثر یې ما په خپله ټول هر شاعر چې دی د هر چا جدا جدا فکر دی د هر چا خپل خپل یو رنګ دی خو زما په خپله صابر صاحب ډېر زیات خوښ دی ارواخات صاحب شاه صابر صاحب د هغه شاعري له ډېر خوند راکوي او بهرحال اورېدلې خو ډېره ده او اورو د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو هغه خوند کوي په خپل خپل ځای باندې هر یو خو صابر صاحب مې ډېر زیات خوښ دی قرار صاحب په غوښتنه باندې غزل نه مخکې یو دوه درې شعره دي چې زما د افسانې مرکزي خیال هم دا سړی دی زما د افسانې مرکزي خیال هم دا سړی دی په دې وجه دی غلی دی او داد نه راکوي زما د افسانې مرکزي خیال هم دا سړی دی په دې وجه دی غلی دی او داد نه راکوي او ناروغه یم کونډه یم بچي راته نه هر دي ناروغه یم کونډه یم بچي راته نه هر دي او وروڼه مې زما برخه جایداد نه راکوي مننه او دوه درې شعره نوي غوندې و چې یو حدیث دی چې عمل کول پې ګران دي ګل صاحب یو حدیث دی چې عمل کول پې ګران دي د ناخوښ سره خبرې کول غواړي او د کشمیر په سر جرګو سخون نه کو د کشمیر په سر جرګو سخون نه کو په انډیا باندې لښکرې کول غواړي وخت که مو هر څو د پرېښو نه وي هر څو د پرېښو نه وي هغې د زړه د ډوبېدو نه وي او ماله راکړی بنګړیوالې پیغور ماله راکړی بنګړیوالې پیغور تا ته چا دومره د بنګړو نه وي مننه او په دې کې نوره هېڅ خبره نه وه په دې کې نوره هېڅ خبره نه وه خو د پښتو وي د پښتو نه وي مننه او موږ د حقوق نسوا ذکر کړی موږ د حقوق نسوا ذکر کړی موږ د پردې د ختمېدو نه وي موږ د حقوق نسوا ذکر کړی موږ د پردې د ختمېدو نه وي او فاتحه هغه سړي ټول لاړه فاتحه هغه سړي ټول لاړه چا چې د سره هم د تلو نه مننه او یو څو شعره دي چې د هر سړي
تش په خوله تیر تش په خوله تیر وزما لکه ماشوم په لک څه تیر وزما او راته کمې چې زما نه راښایي راته کمې چې زما نه راښایي دی په دې خوښ دی چې ښه تیر وزما مننه. بل یو شعر دی پکې چې اوس زمونږ دومره لیده کېږي چې بس اوس زمونږ دومره لیده کېږي چې بس هغه راتېره شي زه تیر وزمه. مننه. اوس زمونږ دومره لیده کېږي چې بس هغه راتېره شي زه تیر وزمه. او ورخاړي هر چا په بلو وکرل د لیونۍ په کاله تیر وزمه. او که پرې تېروتی یم خو وخاندي چې که پرې تېروتی یم خو وخاندي چې فاتحه بیا په هغه تیر وزمه. ډیره زیاته مننه فاتح صاحب. په اخره کې خپل څه پیغام څخه خبره نه ولي کلام ته مهرباني. مننه. زه به څه پیغام ورکړم خو بهرحال دا خبره د نوو ملګرو ته چې هغه د خپلو مشرانو سره د نوو ملګرو سره هم خو د خپلو زړو مشرانو سره د کینی د هغې نه د زده کړه کوي او دغه شان به انشاءالله د هغو مستقبل چې دی هغه روښانه کېږي او ترقي به کوي په خپل فیلډ کې. او که فرض که نن سبا چې کوم کسکریان دي یا زموږ سره عام خلک دی چې د هغو د علم او د پوهې معیار ډېر کوز دی ډېر پریوتی دی هغو هرې خبرې ته وا کوي نو صرف په دغه خبره پسې یا د فیسبوک په خبرو پسې تله نه دي پکار. د پوهه کسانو سره کېناسته پکار دي تنقیدي اجلاسونه باقاعده چې دی هغه اټین کول پکار دي نوو کسانو له چې د هغو پکې ډېره زیاته زده کړه کېږي. مننه. ډیره زیاته مننه فاتح صاحب چې وخت مو راکړو دغه مرکه مو موږ ته ښایسته کړه. تر روانې مرکې پورې اجازت نه غواړم. د لوی الله په امان.